ساده ګوله بابکه دا عینکې مې ماتې سوي دي نه دی دا ولې نو ماتې سولې والا سره زم نه یم پر ختلی پر صدرې خو دې څوک نه یې ختلی ولاکه خو نو دا هم د ډېر وخت وي باره به یو جوړه د خیره سره پیدا کړو چې ما زموږ نکي کارونه سره سم سي یا دوی په رسمیت وپېژندل سي یو چم وسي باره به دا عینکې هم پیدا دې ته چې سریښ ورکړم څنګه دی یاره په سریښو به نسي سم ښه و ته کار کوه دغه مې درته ویل دا ډېر وخت کېږي زما په تا کې چورت بند دی ښه دا ستا ځینې کارونه چې دي ورځ په ورځ د زغملو تېرېږي ولې دا دې خیر بابکه بیا کول وکړې واده وکړې چې بیا به دغه شی نه تکرارېږي هغه بیا تکرار کړي کول وکړې واده وکړې چې دا کوټه به داسې پاکوم دا کلکینان به داسې کوم هغه هغسې ونه کړي دغه دی نو خو موږ هم حوصله درته کړې ده یو ورځ به سړی غږ ونه کړي دوې بې ونه باره خو نو کاسه چې ډکه سي نو خو باره څه ورته وایي چړپېږي نو دا صبر دا خبره ده کاسان باره درته ډکېږي یو خو داسې دی بابکه زه کشر یم او لا کشر یې زه کشر یم او بله خبره داسې ده چې وختي خو چې نه کې نازولم داسې جیب خاصه اوس ښه او نو اوس خاص دغه نسته ته وا چې بس پیسې نه وي باره ستا په خدماتو کې باره کمی راځي نه کې نازیادانګه ښي بابکه ستا قربانه سم نو څومره لازیاده نه دي رامولیستې پر پاچهي مو کښېنولې مثال هم په کوټه کې هم دا دې شاګرد کړې نو دغې لا بلا ونازو خو دغه دی بیا هم ښه دی دغه خو جلا دي ستا پیسې هغه نازیادانګه بیا جلا ده وایي دا شیریني ده که چیش ده چیش ورته وایي بابکه شیریني میریني نسته وروره ناکه رشوت و بشته شیریني و دې نوم ورکوئ توپای اوس بیا بله دغه توپای بیا اوس که سوغات یې راته راواستوي چې په غره کې ناست وي لوږې تږي په هغه وخت کې ولې سوغات نه درستوي چې اوس په تعمیر کې ناست وعلیکم السلام په خیر یې خیرات تازه کښېنه صدقونه سړی مې څنګه څنګه خدای دې راوله ښه برکت شلوي څنګه جوړ روغ یې سلامات دې کراري ده بیخي شکر بابکه پر چی شي مسر جنجال دا سره مال دا ډېر عمر کېږي دا په دا کوټه کې سم کار نه کوي نصیحت مې درته کړی دی ورځ په ورځ کول وکړې واده وکړې هغه شی نه کړې عملي اوس یې ویله ول معاش خو راکوې د معاش سره نه کړي یو توپه او یو دا شی سوغات هم راکوه مال اوس بیا دا سوغات باب سوی دی نه دی پخوا بیا سوغات دا سوغات راته راستول دا توپه راته راستول دا زه پر ګران یم ما چې ته پر ګران یې چې په هغه غره کې وې ولې نه یې راستول دغونه ډوډۍ به دې و شپه تېرول هغه شپو کې و د نامې زویونو سپي دا سوغات یې در وانسته اوس خو نو څه ورته وایي مشرتوب دی و کار سم دی و نه ډېر ښه کارونه در باندې خود وایي دا توپه ده دا سوغات دی اصلي چې سره وڅېړې بېرته هغه رشوت ته ځان خیر اوس یو څه باید سړی پر دې فکر وکړي دته یې دا نصیحت کوي ما دا به سبا یو ځای مثال د خبرې خدای نه کرده وایي مثلا یا کېدای سي یو ځای رئیس سي یو ځای یو غټ وزیر سي د افغانستان د هغسې حکومت دی چې مه خراب کړو وخت ته وزیر سوی و دا وزیر سي باره به په دې شانو مخه تاوځي دا سوغات راواستوي دا سوغات موغات نسته هلته یو کار ماري هغه غیر قانوني در باندې کوي اوس ولې تا ته څوک سوغات نه راسي په دا کوټه کې دلته وږی تږی پروت دا داسې خبره ده بابکه شامې درته راواستول نه هلک نه وځنډېدی نه بې راوړي کم شان اته کور سودا مې څه سودا ورکړې وه په لاسه موټر ګاډي هم بوتې نو کې شان خورجن مال وسه پیسې ښه ډکې که شام ته راوړه وړې و دا بوره و چای و دغه زیاته چا ته دې په لاس ورکړل ارمان ته دا خو ارمانجن دی بیا ګوره رقم لښتې سره ناست په سوچو فکرو کې ډوب دی دا ارمانجن دی نه دې کاکا داسې بیدار هلک دې زیاتره وپوهېدې چې دا پار چپس مې استولی دي سلام علیکم سلام څه بلا پسې وي یاره ولې ته داسې سم کښېنه کښېنه خوشحاله بابکه چې شي داسې سم مخ جوړي که څه شوه دا ولې دا په څه د لاس څه ولې هلک ښه پر لارې خوا سړی پر لار روان څوک به په اسمان کې روان پر لار هر څوک روان پر لار باندې پیښ شوه ښه دا موټرسایکل خورجین سره لاله ما سودا په لاس راکړې وه ګرده یې وړه موټرسایکل یې هم یوړي خورجین یې هم یوړي خورجین یې یو نفر راته ودرېدی ښه ټوپک یې راته راوایستې ګده شان یې وړه نو ته یې ونه یوړلې چې دغسې سلامت راواستلی کاشه راکړې دربان خو نه وایي هلکه موټرګاډ خو به یې نه خرڅ کړي لاس سره مات کړې لاله ما ویې ویله دیواره شان یې وړه خو دغونه لوی کوټۍ دي دی اوس به مې در حمله کړې دا بل لاس به ما در مات کړي خو چې دا غل درته راغلی خو چې بوکسین یې ووه
دغه شان چې د ده سره یې ځینې وخت دا اوس موږ ټول څه بیا ښه سوې ده ولې د غله سره ورشه دا چپ کړی نه چې ګرځي زه ولې ماغه راغلی ته ما بیا و بدن یو ټوک ټوک کړی لکه والی دې دا چیرې د ځای چې ورسو لاړه که د لیوه هلته ولاړ یا انتظار دی وای راسي موږ بندي یا تا یو چا ته وویلې حکومت ته یو چا هغه یو ته ورسه بل بل ته ورسې څوک ول دا زما کار نه دی دلته به راغلم سړی لاله ما دې ونه وی بالا السلام علیکم وعلیکم السلام کرا د لاس خوش دی ولې خدای دې خیر کې څنګه دی دی وای غلو موټرسایکل را سواختی شانم دی وای نه اوس موږ داري خبري سره لکه خبر اعلان موږ وای خلک وای اوس موږ څنګه سودالای دی وای پښوندې راته ناست دی وای داسې خل راته ودرې دی موټرسایکل هم را سواختی چې اوس دی نه داسې پیچلې دی شدي چې وجلې نه دی دا ته خو درېږه ته د بره ته دا لوټه خو نه چې ورژېږه بیا ولا پر لار ته درېږه ستا قربان سم کوم ځای دی یا دغه دی پهلوانه که ما دې ملامت کوي همدې دغه شی د خبرې دغسې غټې غټې کوي دلته ما ته وایي کوټه داسې و پلان بستان خو هم چې غل درته رالي یا یو نفر یا دوه نفر چې دا درته رالي بس مې سر ګوره مې خوله مې پښې ګوره د هلته چې د داسې شان ورسره لغه ځینې واخه دی را روان دي ژاړې خو نو مه وایي چې دوه مو چانس لا به د یوه تمام چې ته لیونی یې شاید اوس هم داسې غلی د غلو سره سلام خو ډېرې پر دغه چې زور ورسره کړي دي ویشتلي دي وژلي دي د ویشتلو په خبره را پیاس و د هغه ورځ بابا قسمت د کور سره وپوهېدې په دا بلاکرز کې یو ځوان وپوهېدې د کور سودا ورسره و په موټرسایکل سکول و ابالا لاس یې ورکړی و د چې چورت والي که حکومت یې نو دروشي دې کومه ده که حکومت نه یې نو غل یې نو ابالا دې نېزغلولی دی چې نېزغلولی دی بالا ټکان زیاتره وپوهېدې به کړي دي په دغه ملا کې وپوهېدې وویشتې ګولې د دغه ځای راووتله هغه ته داسې مرمۍ وپوهېدې بس ډول که هغسې وویشتې وپوهېدې نو ځان رسوه رحمه لره لالو ماما ډېر زور غواړي دا د رښتیا میدان ساده ګله دغسې د شپې یوه نیمه بجه ور روان وم بندر خو نو بابا که تا ته معلومېږي زما بندرونه انډیواله بندر درې نیم بجې پرې روژه وه بلا سوی وخته پیشلې مې دي چې ځان رسوي کور ته بلا نو د روژې 28مه ورځ شپه وه ښه خلک د 28م په شپه ختمونه کوي تا بانډار کوي که نو ستا قربان زه په روژې کې خو نور هم بانډارونه مو ډېر سره کړي اول زه ورته بابا که پیشلې مې پرې به ناست وم ناست وم د 28م په شپه خو نو نه کښېنستم ښه کیسه کوه بلا را روان وم لالو ماما تا ته دې وویل څه پر لارې باندې څو نفر ولاړ سړک ګلدان نه دی بابا که دا ما په هېڅ کې راته ناست وو چې هغه باندې راوغورځېدل او ودرېږه نو سر دې خلاص و لالو ماما بلا انډیواله چې دا را باندې راوغورځېدل ما هم صدرۍ ورته وکړه ما پام کوه دا موټرسایکل یې پر پایامي کې دا صدرۍ ده بلا زنجیرویه شولم پر یو ځای چې ولاړم دا خوا څخه څو نفر راپور شول دا لنجر نه دی په لنجر کې اباړی ول د شامه ګوره کاش که موټرسایکل زم شو صدرۍ سر بیره کښېنه سکلیټر مې ورکړي دا پرده ورکړې ده شام وپوهېدې لاس ته ورغلو چې دا اوس مازې دی جنجال سرو کې وم هغه یا د رینجر ونه ویني یا نور کړه ولې شان دنیا بس پروا نه کوي حوصله وکړه خدای مهربانه ژاړه پروا وي مه ژاړه ما دا ستا پیدا کېږي دا انشاءالله ژاړه بغاري وي دغه بغاري شته پاره وي ما مه ژاړه ته د واسه دروازه ته کېږي ناره دې څوک نه اوري وپوهېدې دلته چې درانه ځای و زه اورم او دی ناره وکړي ځه نو دا د دې شان زیاتره وپوهېدې د داسې ناره نه شي بابا کوی څوک دې غور نه شي کولی دا هغسې وپوهېدې په پهلوانه کس په خلاص موټرسایکل در پیدا کړي دغه غله ونیسي نیولي پخوا خو دې چې غله ونیول مېلمانه مې درته راوښه وعلیکم السلام دلې کښېنه سهیل صاحب دلې کښېنه ارسلان صاحب تعالی تا بغل ته کښېنه خدای دې راوله سلامت بچیان شي الله دې وساتي ارسلان صاحب خدای دې راوله څنګه څه بخیر برکت څه عمر دې الله دې وساتي شکر دی تاسو خیر سلامت سهیل صاحب په خیر ژوند په خیر دی
ژوندی اوسه پس له ډېره وخته مو ولیدلې والله یو وخت نه راګرځېد زموږ ټاله مخ ته داسې چېرېږي غږ در پسې وتم بیخي تلواري یې زه ورسلانه وتلي وو ګرځېدل په ښار کې عکسونه مو نیول دا یې مو راوړل د ټال تومر د ښه د بوټي د بوټ سبا عکسونه ولې چې په ټال کې دی په ځان خبره زه ده دا داسې عکسونه اخلي څوک په ځان نه خبرېږي نه هغه عکس مو چې دا کوم فوټوګرافرانو نیولي خو خیر تاسو که نه اوس خو دا مسلک خو هغه نه په هغه یو تور پوستې کوچنی مسمري هغه کارګر بیا ورته ناست چې کم وخت مړ شي زه د ده غوښې وخورم صاحب غوړه ته ناست و په دې باندې نه کارګر خبر و نه کوچنی خبر چې زما څه عکس اخیستل کېږي نو د دې دغه عکسونه چې دوی اخلي دي اکثره ځایو کې دغه ځایو ته څه ورته متوجه چې څنګه مثلا یو جالب عکس دی ترلاسه نو اکثره وخت دی ودی ټال ته ورغلی دی په ځان نه دی خبر دی خو نو بوټي چې ماتې نه د فکر نه یاد ته به په راس کې بابکه زموږ خو د ګراکانو سره اخته ټوله ورځ په کار باندې نو په دا وخت کې چېرې زموږ یو وخت زه ناست یم بره غږ پر وکړم چې وینم دی داسې تلباري بس لاس په ورته کې وایي دا خوا در باندې راګرځم ښه نو راګرځم هغه چې ډېر جالب عکس نه اخیستی دی خو هغه د بوټ ټال هغه ترازو نه دی هغه د تختو د بیا رسانې راچولي نو خو دی بره ورځ هغه د دغه سره باس ول هغه ولته څو کیلو ده ولته څو کیلو په دال کې کوچنی رالي هغه وزن چې دغه کېږي نه پنجې واړ بارول پر دا ودرېږي وزن به بندول دا مات نه سي پیسې نه در کوم ما دې خپل ترازو لرم هغه ته د بوټ ټال ترازو ته ختلی په هغه کې ناست و بل طرف ته هغه منونو راچولي په دال کې دا عکس یې اخیستی دا ولا به جالب عکس یو پیژنه پرونه یوازې تا ته ښکاره کړي و تا یا لولې خبره دې کړي په دې ول ما دا د خارجي رسنیو یا کوم چې مثلا هغه سایډونه هو ته دا عکس پورته نه کېده دا د ابو د عزت باره به پر دا عکس بیا نړیوال شوي نه دا ځینې عکسونه سړی فکر کوي چې دا به هېڅ نه ساده مګر هغه نړیوال شي اوس هغه عکس چې ما یادوري وکړل هغه د کوچني و د کارګر هغه عکس نړیوال شو کېدای شي جایزې هم ډېرې ګټلي تاسې به خامخا په دې موضوعاتو خبر یاست تاسو خو د هغه کلټ خلک یاست که ته یې ارسلان صاحب دی ارسلان صاحب هم کیمره در سره دغې د دم عکسونه نن هم تللي وو عکسونه مو نیوله په ښار کې دلته مې ماله دا ښار یو څو ښه ښایسته انځورونه ونیسو ښه ښایسته چې لیدلو دلته ما درځه بله خامخا زما او د بابک به نن یو لاجواب عکس نیسي خامخا مال دا کیمره به کښېږدو په موټر کې چېرته وړه دوله ته درځه د بابک کوټې ته ځو دا باید خامخا راسره وي یا کیمره مو ښه دی وړې ده خامخا و یاد بس باندې چې زما عکس ونیسي دغه غله به نسي پیدا نو خو باید د غلو عکس یې ونیول ته خو نه یې غلط ستا عکس خدای دې خوار نه کړي که عکس ونیوئ ته غله به پیدا کوې ته به لا به راپسې ورک شې نو ته خو غله پیدا کوې که ځان پیدا کوې موږ ستاسو عکس واخلو چې دغه سړي څخه غلا کړې ده اوه غل خو تا اوس هم پېژني په داسې مې غلا بابکه یو بله به وکړو زیاته سایل صاحب خو د غونې ګرځېدلی سړی دی ته واسې وارې هغه هندوانه راغله زه وایم همدغه حکومت کې شناخته نه لري چې په یې د غلې پیدا کړي دا شان په بوت شي په وخت لپاره کالي نه اخیستي دي مرسګاټ ورکړی دی په ما بابک ته سودا راوړل زیاته روپۍ دي پیسې مې ورکړې شان یې نه اخیستي والیم دي زیاته روپۍ اوس داسې په جړا راځي خبره دا شی د لالو ماما توم شوی حکومت کې به خو خدام نه د معلوم داسې اوس غلو رښتیا شان وړي که د موټرسایکل یو ځای درول دا کیسې خو هم پېښېږي نه دي بابکه خبره بله ده دی پر حق باندې دی اوس په ښار کې ستا قربان سم نیکه یو حکومتي سړی منمي هغسې و یا غن منمي ته ګور دوکانې څنګه په کالو کې انډیواله وایم دا د حکومت خلک خو چې دې پر چکپینو باندې چې ولاړ دا تلاشۍ پر ځای هغه یو شخصي یونیفورم لري دولتي انډیواله چې هلته یو بغل ته ګورې شخصي سړی ناست ټوپک ورته پروت بس لمونې داسې پر زنګنو باندې راکش کړي انډیواله ته چوپونه پخوانی کندلخانه یې دی سوچونه یې پرایله کړي هغه خوا ته چې بیا ورته ګورې ښه ښایسته یونیفورم یې اغوستی بس ولاړ یې انډیواله اوس داسې دی بابکه ستا قربان سم بله شپه زه را روان وم د نیاز محمد اکا د ځایه څخه د شپې اوه نیمو بجه یوه بجه به و بابکه ستا قربان سم سایل صاحب خلک را روان وو ټوپکانو سره سهاریان شولم چې انډیواله دا اوس که زما د غله دي څوک دي په ساده کالو کې نو دلته خو باره نه معلومېږي ستا قربان سم
نن ورځ خو دغه سلا نه ده دا توپک او دا خو د هر چا سره اوس سړی بیخي ډېر دي ولکه ټلیفون او توپک اوس یو شی نو دا خو چې بابا که د شپې در باندې پېښ سي که جنجال ورسره وکړې وایي زه حکومت چې سړی او که کار وکړي نو بارخو نو هغه دی ولا د دوی د خدای کور په شادي کې چې دغه یو ځواني بله کړې وای بابا که زیاتره وپوهېږي چې دغه د شپې او ګزمې ته هیله کولی دغه ښه دروشي ورکولی چې معلومېدله ولا که څه معلومېږي چې اوس هغه ما ته شاګو زیاتره وپوهېږي دغه چارواکې بولي حکومت یې بولي ما ته ودرېږي زه نه ورته دي شوم دا غل دی هغه به د شاګو زیاتره دا کسان اوس د رښتیا په ښار کې بیخي ډېر سوي چې موبایل ټلیفونونه سره کښایي که چې راوکړي خبرې چې پکولې د لاسې در سامنا کې زغمي د ډېرو څخه یې وړي چې زما د ملګرو څخه شاید ستاسو په ملګرو کې هم داسې کسان بکه نو د ولې زور ورسره دا نو لالو ماما هم ناسماني ورسره کړې ده دا ښه چاکو سره دي دا چاکو یې باید ورکړې وای د سره باید ورسره نو خدا بیا بل جرم دی د عام سړي سره چې چاکو پیدا سي که توپک بیا بل جرم دی لالو ماما ګرځي لالو ماما خو هندوانه پسې کېږي بیا دی مرده جیب دپاره او بیا د دې به چاکو د هغو سره مثلا توپک ورسره توپک د چاکو خو نه سره کېږي ولې ورته صاحب سلام دا کې بل شیخ زیاتره ولې محمد ارسلان صاحب خبر ده د زور څنګه ورسره کوي یو څه جلاوري په سمخ د وخت خلک یو په دې وخت باندې کشر دی کشر معمولی جوړ سره کوي د الله صدر مات کړی دی زور به جنور سره کوله د زور سره کړی نه ماده ټول مال لالو ماما سم بیره دی نو او مال چړې ته دی بس دغه وخت کې دا چم کړی صدري مدري مستقل پری شو واخی په ما کار ملري او باید هم دا غسی وې دا غسر سلاده د نور خلک عام صد خالی لاس پاتې سود حکومت د چارواکو یا هر نوم چورکه مثلا حکومت ټول دولت ته د خپل دولت باندې مکلف ده د پر دی باندې فرض ده چې د دې ولس امنیت وساتي څو شان چې پر دولت باندې فرض هغه راځي چې مثلا په کې و امنیت دی هغه کې مثلا څور توای دا نه فقط او کاروبار دی دا هغه خلامو شورا خو د رسمیت موضوعات یا پیسې نور باندې کړی یا څنګه اوس نو د دې د اسلامي امارت څخه خو چې هر سړی به چې فکر به کوي چې مثلا اسلامي امارت په واک نو چې چا به د شیګونو باس کوي دغه به چې اسلامي امارت کې هغه تیر امنیت شامل ښه مثال نو دا ښه مثال باید دغسې برقراره پاتې دا باید داسې نه چې مثلا امنیت هم بیرته جمهوریت په رقم سي کارونه دیم د باره خو نو ګاډه واډه د جمهوریت د اماراتو فرق په دغه امنیت نور خو ډېر فرقونه دي دغه یو مهم فرق و چې خلکو ته امنیت ډېر مهم یعنې زموږ ته په یاد دي دا ځوانانو به دا ارسلان صاحب ورته پر د فیسبوک کې لیکلي وو چې نیمه ډوډۍ دي سوله دي امنیت دي په نیمه ډوډۍ خوا دي اوس خلک قناعت کوي چې اوس امنیت هم له منځه ولاړ سي باره ګډه واډه او امنیت هم د هغه رقم له منځه ځي چې وروره ستا په ښار کې وسلوال کس چې مثلا مسؤل و غیر مسؤل کس نه سره معلومېږي د قومندانۍ و د ماموریت سړی نه سره معلومېږي د استخباراتو د هغسې مثلا یو بل څوک نه سره معلومېږي د خبره که باس ورسره وکړې چې درته ودرېږي چې شان نه در کوم جنجال ورسره وکړې یا خلک په راټول سي بیا چې وګورې دی بیا بره بل مخ پر کښېږي وایي دا سلامي کاټ لري و دا داسې دي و داسې دي یعنې اگر دی دي هغه څنګه کیسه ده ولا اگر دی دي بعضې اگر نه دوزي نو دا رقم خو ډېر خلک بیا داسې استفاده کوي چې رښتیا د امارت کسان نه دي و د هغو رنګ په بدېږي د هغو دا نظام ته مثلا زیان رسي او خو باید په ګوته سي او خو باید ټول سي او خو باید د هغو سلای څو وارې ما به که دغه اعلان کړی دی وایي د تور شو موټران باید داسې سي اوس ځینې دغسې نجونې چې ورته درېږي نه زیاتره وپوهېږي ځینې راګرځي مابتوارو خلک راګرځي وپوهېږي خو دوی بیا ځینې بیا ورکې لري خپل اسناد لري دوی ورکوي هغو ته پروا نه کوي خو نو اسناد هغه یو مشخص ادرس که سبا یو مشکل پیښ سي بیا خلک د لاس ورکوي اوس مثلا دا مسؤله بیا هغه دی نه نو دې شان ته باید فکر ډېر همدا شان په تېرو کې بیخي ډېر وزیاتره یو شی ډېر مهم دی چې باید یونیفورم معلوم شي دغه شی معلوم شي بیا انشاءالله مشکلات نه جوړېږي او بشک کنه د یونیفورم دا د دریشي ده دا یو کال کې تقریبا 3 کال اوس ډېر کې دا داسې به یاره یو 1500 خبره خو ما اورېدلي چې نظامي کسانو ته پولیس ته یونیفورم ورکول شو توزیع شولو په دې میاشت کې دوی د اکاډمي څخه فارغ شول هغه یوازې دا د رسنۍ پر مخ چې بازار ته راوځي بیرته هغه کیسه هغه شان کاسه او یو مثلا دریشي کړي بل بیا لکه د چول دغسې شخصي کالو کې لکه بالوانه کوي لکه زه پیدا
بل چې مثلا دا اعلان خو لاس وارې ما اورېدلی چې خپله د کندهار والي وفا صاحب دغه کړي وو چې مثلا غیر هغه کسان چې یوروپور مینی وو د نور دغه سره راځي شاته هغه باید سلا تسلیم کړي باید سلا سره رانسي د بل ولسوالۍ سره راځي د ولسوالۍ کې د وظیفه ده د ولسوالۍ سره روان دی راځي د خسر کوي مثال ده نو توپک دې مو سره اخیست کاکا ته اوس د پاکستان سره جنگ ته روان یې توپک در سره امن دې شکر خیر ته خو راځې نه په رسمي وظیفه پسې هم نه را روان چې اوس راځه مثلا یو چاپس په تعقیب راغلی په ولسوالۍ کې غلا کړې ده په هغه پسې دا دی د دې را روان یې د خسر کوي او سلا د سره ده دلته چې د دې ځای امنیتي کسان چې د اوزو مثلا مسلین دي یا امنیت مسئولیت دی دغه چې هغه پوښتنې وکړي چې سلا ده نو کوم تو سلا دې کار شاو کړي ولا زه خو نو دا دی نظامي حماسي دي زه اوس ته په کوم دغه پسې را روان یم سلاسل راځي و سلاسل بیا د دې دا باندې چې ولا ته موږ خو 3 لک دغه کړي دي و داسې دي کاکا 3 لک کسي خو ستیری سوي ولاړ دي هغه په تیر ولاړ د اړي خاصه خو د مومیا پیلان سوي د اوس خو به تر دې مخ پیسه خلکو ته د دې په شار کې لړۍ ولا ته سترګې غټ نه کوي چې وخت ماته پیاز ګرانه کړي اوس دای توپک بالکل دا خلک اکثره داسې استفاده نه کوي دا باید ونیسي دا بیرته د نظام تاوان دي پاک ولس خو هغسې اوس باید سر څپیولو ته سپېره څه لاس لوټي زر لکه نظامونه راله ولاړه هر رقم ظلمونه هېڅ پروا اوس نه په کوي نه په کیسه کې دي نه پروا کوي نه څه ورته وایي داسې اوس نو یو بل چاته بیا امید هم نه لري چې دا به راسي بیا موږ سم کړي یا اوس دې تېره ده وپېژې یو څه زموږ څه خلک هم په دې شان کې ګرم بولم لالو ماما چې موږ څه که هر حکومت دی که تېرو که دغه دی اسلامي امارت دی که تېر جمهوریت خو زموږ څه عام مشاهریانو همکاري هم د حکومت سره فکر کوم ډېره پیکه ده سم همکاري نه کوي ته یقین وکړه دغه ستا سره جار سم دغه اوس دی راغله په سل کې 80% د عوامو همکاري باندې دغه دی پر سر د واک آفرین پر سر د واک رالی نظام جوړ شو باید موږ تاسو هم دغه همکاري وکړو د حکومت سره همکاري وکړو چې غل مو ولیدي داسې یو سړي باندې مشک رالی دا باید خبر ورکړو چې په دغه ساحه کې داسې یو ځای ستا دلته سم خلک نه اوسېږي لالو ماما د ساحل صاحب وظیفه ده تر هره ناممکنه ځایه ځان رسولی زوم چې تر د غلو پورې ولې دی ځان نه رسېږي چې د دې اړخونه واقعي رسنیزې کې دغه مشکل به د سره خلاص کړه څنګه به چې دی ور چې دغه څا کس غیر د دې څخه براخي دیم څه ډبې ته بلوي لاس یا هغه هم پټک سن یخ لکه دس چې اخیسو دی په ټال کې ناسو ځای ته لګي اکثر به زه پور غواړم ته نور غواړې خدا ساو پاره چې نظام کې غالب ټیم مثال ده اباره به ول عکس به نشکار کوي دا د غله حیثیت لمنځه د غله توهین دی او غل خو اخر پای غل خو اخر پای غدای څو څنګه انسان دی انسان خو دی انسان ما مچ انسان ته ګټه ځان رسوي سین نال تو خو څو یا چې مثال غل ټینګ سو هغه به ویډیوګانې راوته موږ تاسو ولیدلې چې داسې سم د اقرار به کوي ول رئیس که زه خبر دې سره کوم ویډیو ته ګورم چې ول د بلیغم سم دي ډبل نو خو هغه په دې مطمئن وو چې زه هم نیول سم چې مو کوم ته سم اته بیا سم نه ډبلیږم زه سم دی په پیسو ډبل کم دی ماپس الکه کېدل به لا زورور کسان بیل کېدل د بل طرفه که مثلا خو په اسلام کې دا راغلي چې غل ونیول چې خپل مقدار د پیسو معلوم دي چې څونی لاس کته کېږي دا الهي حکم دی دا نه ما جوړ کړی نه تا جوړ کړی نه بل چا جوړ صحیح دي هغه خپل هغه شرایط دغه چې پرسیوي په هغه تیر ځان په هغه شي نه کېږي ځکه چې کو بشار بل دا کیسه باندې اوس خو نو باید مجلس اوس موږ وایو چې اوس خو د اسلامي نظام دی شرعي نظام دی اوس چې دا غټ غل نیول کېږي دا څه کېږي د دې لاس ولې نه کته کېږي ها د یو لاس کته د نور دپاره عبرت سي اوس که خلک بیا دا خبره کوي چې غربت دی مثال مسکیني ده خو دغسې کسانو چې ما دا خبره کړې وه مسکینان به هغه بیا دونه غټې غلا نه کوي هغه بیا دونه غټ جرات نه لري هغه چې ډېر غربت هغه چا ډېر شي غلا کوي 2 ډوډۍ 3 ډوډۍ پر 2 ډوډۍ پر 3 ډوډۍ پر دې باندې اسلام نوی تاثیر داسې خپل مقدار د غلا لري نو دلته خو ما ته چې مخکې خو بیخي به د غلو زړه پوړه ولاغه دی کومو کې دی کوم بشر مم شاته ولاړ دی اوس خو شرعي نظام دی اوس ولې غله دا رقم څور توای سره سترګې ګرځي اوس څه مشکل دی زه وایم دغه تیر ځلونه د غږ نه اورېدل کېدی ته یې بابک
لالو ماما دی پهلوان اکا دی تیس مشران است دا موږ کشران خو چاره نه لرو نو خو تاسې راولاړ سي یو غږ تر یوه ځایه ورسوئ د دغه بې امني او د غلاو ته چې دغه مخه ونیول سي نن دا زموږ ورور داسې خوښ سوی دی د غلا ځینې سوی ده که نه لالو ماما غمه که تاسې دغه غږ تر یوه ځایه ورسوئ سبا به دغه زموږ تاسې اولادونه یو ځای پرې به خوندي ساتل سوي که څنګه یو نږدې مثال به درکړم د جمعې په شپه زموږ تاسې ونډوال روپۍ بندي دي په دغه محبس کې زه ورغلی وم نو ملاقات یې شی مې مل زیاتره روپۍ در سره واخیستله برای یو نفر راوښوی ول دغه نفر وینې مار و ول دېرش نفر یې وژلي پرې یو دېرشم ګرفتاره سوی دی په خدای د سترګو لیدلي حالات په وله ما ولیدي روپۍ دی ول ما دغه شی ول و نو ته فکر وکړه چې دېرش نفر یو سړی وژني اولادی ګرځي او دا غریب دی غریب سړی خو داسې کار نه کوي چې اوس دا معلومه خبره پرې وبندېږي پردان نسو خوندې په دوام نسو درېیم تر ګرځوي شو پرې وپرېږي پرې یو دېرشم باندې ته ګرفتارېږي یعنې ته دونې ظالم یې لالو ماما ستا قربان سم الله پاک چې یو چاته په قهر سي نو باره خلک به وژني او نو بله دغه ګوره دا څومره دا قتل د سا خبره نه ده قرآن کې چرګاله راوړی شو په هېڅوک یې نشي کولی نو دا سړی چې در دېرش کسه یې وژلي دي او پر یو دېرشم باندې ګرفتاره شو ګرفتاره شو دا مې ولا او ولیدل دی ژوندی دی الله پاک تر دغه وخته پورې ګوره وخت واده یې نه ده پوره هغه په دې عمر دا خو داسې دی چې د توبې چې اوس به توبه وکړي اوس به توبه خدای پاک خپلو بندګانو ته ډېر مهلت ورکوي ډېر هغه د دوی چې اصلاح بس چانسونه ورکوي خو دلته بیا یو بل شی دی چې هغه ته موږ تاسې په دا ټولنه کې وایي حکومت یا نظام په دغسې چارو کې بیا د نظام څه مسؤلیت دی هغه باید دا خبر ما ستا زه غوښته بابک د یو خلیفه د اسلام بیا څه مسؤلیت دی هغه باید څه شي ځای خبره چې خلک مثلا غلاو ته مخه کړي خلکو قتلو ته مخه کړي باید دلته دا نظام چې مثلا اسلامي نظام هغه باید څه وکړي دلته خو دا هر چا ګوره دا دنیا چې موږ ته راغلي راتګ مسلمانان دا یو مسؤلیت دی دا ژوند یو مسؤلیت دی اوس خارجان وایي ژوند خوند دی خوند یې نیو اخله منګریا اسلام وایي ژوند مسؤلیت دی امتحان دی ابتلا دی نو چې دلته موږ ته د یو غټ امتحان د یو غټ ابتلا سره مخامخ یو ما او تا په خپل فردي اعمالو کې د امتحان د ابتلا سره مخامخ چارواکي یا مثلا مشران یا خلفه چې د اسلام ورته وایي یا امیرین چې ورته وایي هغه بیا خپله په دې کې د دې دپاره امتحان و ابتلا د مسؤلیت چې دا څنګه ادا کوي ځای خبره نو دلته خو دا صحیح خبر ده چې دی وایي چې مثلا خدای پاک پرده وو څوک مړي کوي څوک غلا کوي بله کوي بله کوي نو باره به دا خلک ورته ناست دا خو نو ده په قسمت دی به خپله توبه وکړي دی خپله توبه وکړه دی خپله دغه وکړي څه ورته وایي اصلاح سي نو داسې که د خپله کیسه وي نو خو هغه خپله دي خلک بالاژلي پرېږدي خلک دي خپله مثلا څه ورته وایي ډېر کارونه دي نو خپله خو نه کېږي انسان چې دی انسان چې خدای پاک پیدا کړي یعنې یو خو هغه انبیا دي چې د خطا څخه خلاص ګناه د یو عام انسانان دي دا خامخا خطا او غلطي او ګناه دي کېږي او خود کېږي او نو د اصلاح لپاره باید نظام وي چې هغه یې کنټرول کړي بیا که د چا څخه ګناه سوي په خطا کې بیا توبه خدای پاک بېرته راستوئ توبه وکاږي په تېر ګناهونو باندې بخښه وکاږي خو ځینې دا رقم ګناهونه دي چې بخښ هم مثلا وغواړي مګر بیا هم د یو بنده عقل پسې ورغلی اوس مثال د خبرې دلته مثال وکړئ چې کس مثلا دېرش مړي کړي یا یو مړي کړي دی خو به نو بخښ وغواړي خدای پاک پرې وبخښي مګر هغه پر دې دنیا کې مثلا څوک وژلی دي د هغه ورور د هغه پلار هغه یې بیا نه بخښي هغه وایي باید قصاص نو داسې خو نه دغه کېږي پهلوانه ګوره پهلوانه کا یو ستا د ټال خبرې یو ستا د ټالو د ټالداري خبرې یو بیا څوک ورته وایي د نظام او د اسلام د تطبیق خبرې خو زه بیا وایم بابکه ستا قربان سم ستا خبرې خو ټوله پر ځای باندې زه وایم هم دا خلک ګوره بېکاره دي کاروبار نشته سایل صاحب ګرانې خو نه ده چې تا ته معلومېږي دې غوړي بیا وایي یولس سوو ته راغلي په دا دونه شیانو کې بابکه ستا قربان سم غوړي نن 1125 ته راورسېږي اوس لس بیا دی پسې نور هم څه راکښته کېږي رومیان د 1600 لاړو 16 ته یو نیم سره پیاز هم ستا قربان سم جهل په 180 افغانۍ ما په ساده اتیا افغانۍ رانیوئ مسخرې کوي دا به بابکه ستا قربان سم هغه دوه نیک شیان به دې رانیولي بالا خو پیاز یادون ده یادون ده پیاز بنیاز دي پیازو کې مو ورته چې پهلوانه کا سایز را غټ ماډل راکړو دی خو پهلوانه کا دی خپل سایز هر شی غټ نیسي پیاز ما بیا بابک سایز راوړم
نو سر دې خلاص ما چې وای خاوند مې غاران پر ستا قربان سم دلته کاروبار نشته هم دا اول دا زه سړی یم پخوا مې ښه کاروبار سم انډیواله پنځه شپږ موټره به مې د غزني څخه رابار کړل بټې دلته به هفته بعده نه اوس یو موټر په میاشت نه خرڅېږي نسته پیسې نسته پهلوانه کا چې ستا هغه په بانکو کې چې په بانکو کې چې سال هغه خو هم بندې پاتې سال دي چا پرچی یا چې راځي په سره کیمرا باندې دا چې لوټونه درکې به لاګه چلاوي په دې یو پلان ورتلای نه سي چې ورسې لکه ارکته شي نه راوځي خوا چې به یو معمولی یا کوچني حوزې ودې تلې ډېر به تکلیف اوس چې بانک ته ځو ولې پیسې درکې نو په دا په تکلیف یې شو دا زما خپل اخلي وای چا سره باز سوختاج د مجلس بل خوا ته ولاړ نسی بارول بابا که تو خو ډېر وخت سړی ما وو ولغه تیره دوره د طالبانو بودی په یاد ما وو خو داسې یې ما دا پروش کال و نه زه شل کال چې او مثال وام خو هغه د ظاهر شاه وخت خو نو وکي پروش کال از ما د ظاهر شاه د وخت لا په یاد تیره دوره د طالبانو به باره ویل ول نو پاغش پوی کی دغه حکومتي ځای پر چیش در معلومېږي پاغش پوی خو طالبانو چې هغه وخت دغه وخت تاغه لا پیسې وشي نو کسته کې غربت او به خزي ما داس نه و چې نو پاغش پوی کی به د مسلمان ماموریت هغه بیا د بوري پرتی وي بیا غټ گیټ بیا مثلا دا کیسه و درې په دروازه کې ولاړ په چپک باره دا دغه څنګه معلومېدل چې دا ځای حکومتي دی مال ځای چې بودی ولیدل چې تماته سوي دا شان راځي بودی کې راځي زون ماتي په لکاره پوری زړی په دې پوسه وځ دا ولای ماموریت ولا ورتلو نه خپل مشکل به و دا معلومېدل باره په اخونو جمهوریت کې دا پښتنه کول اوس څنګه په جمال اوس چار ځای لار باندې سیم خالدار پروت نه د لیري غټ خشت په دې پوس دا دولتي ځای دا پښتنه په جمهوریت کړی ان اوس خو بیا دی اوس خو بیا بیرته طالبان نظام اوس بیا سره ګډ وډ سوي نه معلومیږي هغه خشتي مې ځای پرتی ځای نه یو استکی بل دی بل استکی خو تر ټولو اسانه خبره دا د دولت لپاره چې څنګه دا ولست اساني جوړیږي دې سره راشه و داشه و دې سره مشکلات حل کی د دې تاګ را تاګ اسانه ولست ځانو بولی ولست ځان غونډه حکومت باره کامیاب وي هغه نظام باندې غونه کامیاب وي دا چې مثال د خبرې زه په لاس میاشتې مثال د خبرې والي صاحب نسم پیدا کولی هغه وخت پیدا کولی سم چې دی ما وغواړي هغه وخت نسم پیدا کولی چې زما ضرورت یې زیو نو دا عبارت چیرې دا ولسو دا نظام سره نږدې نو خامخا به ته و چې اوس یو مشکل دی دا د غلا مشکل دی د وریو کارسلان صاحب چې و تاسو مشران باید چارواکو سره کښېنوي هغو ته دغه ورکوي چې دا اوس نو مثلا زه چې اوس یو چارواک پیدا کوم اول به زه سکرټر پیدا بیا به سکرټر ته شمېره هغه پیدا کوم بیا به هغه ته وایم چې زه داسې بابک یم داسې د یو څو ځوانان زما داسې مشکل دی دی به وایي ته ودرې زه په لیست کې نوم ور واچوم ته ودرې په کومه ورځ کومندان صاحب یا والي صاحب یا فارغ دی بیا به دی پوښتنې کوي د چیش دپاره د مرستې دپاره خو به نه راځي هغه مشکل به یې واري ده ته وایي که چیرې دا سکرټر یا هغه کسان چې د تر لاس لاندې د هغو په دا موضوع کې تاوان نو خو فارغ والي صاحب نه راخبروي چې داسې یو سپین ږیری ستا سره وي صحیح دی نو داسې مستقیما موږ نسو کولی ولس چې اوس مثلا زه سبا روان سم چې دغسې روان یم له کار راڅخه ده روان یم څه کوم ولایت ته ورسم لازم د والي صاحب سره مې څه کار دی داسې مستقیما دته نسم درېدلی لکه مخکې چې پخوا به خلک درېدل لکه هغه تېر نظام چې طالبان ته به خلک مشرانو ته به درېدل والي هم په دغه کې په دغه ار کې دغه ولایت کې به دلته امیر المؤمنین خدای پاک یې وبخښي ملا دغه څه ورته وایي نه مې راسه یور سو موږ خو نو امیر المؤمنین ورته په نامه مو یادوی لا نه لوی ملا صاحب په دغه کې به ناست هم خاص ورته دا کیسه نه وه ته مخې راکړه شا یې راکړه تلاشي څه ورته وویل چا راستولی چا نه یې راستولی هغه ډېر ښه واقعا نو خود موږ خو د هغه نه وکړو که تر هغه مخته پسې ورسې چې موږ مثالو کې یادوو چې موږ اسلامي نظام یادوو چې موږ حضرت عمر ورته نهو چې د ټولو مسلمانانو امیر و هغه پر ځان باندې پیرانه ودرولې خلک به عام هغه به د شپې راوتي خلکو دا کورو ته بیا غوږ نیوي دې دپاره نه نیوي چې څوک ورکې کوي څوک پته اوري د دې دپاره بیا نیوي چې ودرې په دې کور کې خو به وږی نه وي کوچنی خو به ژاړي ښه مثال
اوس زه مثال والي صاحب څنګه پیدا کوم قومندان امنیت صاحب څنګه پیدا زما غږ څنګه ورسوم څنګه یې ورسوم خبره ده بیا موږ بیا بیرته ستاسو امید یا سلام صاحب د ځوانان خو بیا په دا فیسبوک او په دا میډیا او په دې کې دا خبرونه او دا شان نشروي چې باره دوی خو بیا اوس هغه شان ډېر ګوري زموږ چارواکي خو بیا اوس اکثره د فیسبوک د دې معتادین دي نه دي موږ بیا بابکه په دغه تشویش کې یو چې دغه زموږ ځوانانو څخه ځینې ښه پخمیده ځوانان څنګه پهلوانه کوي ځینې بیا داسې دي چې سایل صاحب هم ناست زه دی چې ګای وخت په د موټر کې سره روان یو د باندې خامخا خو نو د یوه مسلک خاوندان یو څه ناست ګای وخت سره ورکوو یو بل ځینې داسې ځوانان یې لکه ساده ګل بس پر مازې خبره د یو چا سره جنګ جوړي یا داسې د یو بل چا سره لکه دا نن چې د ده سره د موټر سایکل زه همدا لاس مات شوی خدای مه وکړي سبا د ده پر ځای ساده ګل وایي پهلوان اکا کیسه سره غټېدله کار خرابېدی ما در وی زه هم زه دې وخت نه سبا ساده ګل غټ غټ مه کوو بالا مخته مې چې څه رام څه وکړي دغه څه ډېر شو ورته غټ غټ خبرې کوي بس ګوره دوه وار را باندې پېښ شوي دي یو وار مې ځینې زغستلي دي دوه پلا دي ځینې زغستلي دي یو وار یې غله پر تېر شوي دي یو وار د جنس غستلي دي دوهم وار یې په پښو میدان میدان یې دغه کیسه ده یو نفر خپلې مېرمنې ته کیسه کول وایي زما چې د چا سره جنګ شي که یو نفر یې که شل نفر یې پر ما فرق نشته هغې چې فکر کړی چې دا څونه غیرتمند دی د یوه نفره د شلو دغه څونه خوښ دي وایي څنګه فرق نشته در باندې وایي که یو رام راکړي که شل رام راکړي زه جنس غله ټول نامې یم اوس هم په اوس وخت کې د غله سره جنجال مه کوئ زور مه کوئ که یې لږ څه یې هغه ور پرېږدئ ناکې خپل ځانونه مه پخوږوئ بیا وروسته که بیا دا داسې ظالمه طایفه ده زړسوی نه لري د غله نه زړسوی ګوره په دا اسلام کې وایي چې د هغه غله چې لارې نیولي یو خو هغه غل دی چې په پټه شي غلا کوي د هغه باید وایي لاس پرېږدي یو هغه چې لارې نیولي پر عمومي لاره ولاړې د دې خطر ورسره یې چې د هغه کم کس چې دی شکایي غلا ورڅخه کوي هغه مړم کړي دې ته بیا کوتاهتري کوئ د دې ګسري کې په لازمي علما وایي دې مرګ روا دی پر دا پخوا چې وم داسې کیسې او ما څه درته هم ځینې مثالونه موږ په دې یادو د طالبان د تېر نظام ده د لوی ملا صاحب چې امیر المؤمنین د دغه هرات که د ایران څخه ځینې خلک را روان شوي وو تلله کابل ته او پر لارې باندې باره غلو ورته درېدلي وو موټر هم ځینې اخیستي وو مثلا هغه ښځې هم ځینې تا کړي وې یو زر مر ورسره وه دام دلته ملا صاحب ته خبر راغله چې داسې هغه فریاد کوي خامخا به یو ځای و داسې موږ ته غلا وشوه ملا صاحب باره پخوا خوا مخابرې وې مخابره یې راپورته کړی وو باره یې غږ کړی وو چې د زابل والي د غزني والي او د وردګو والي دا غلا په داسې کیسې وو چې دغه غله زه غواړم تر غرمې پورې که نه کړه پیدا تاسو نور رخصت یاست د وظیفو دا مسؤلیت دی په اسلام کې دا وظیفه چې ده دا امتیاز نه دی مسؤلیت دی یعنې دا مسؤلیت ته نه سې راپکولی ځان وباله بل سړي ته به موقع وایي غرمه نه وه سوه چې غله ټینګ شي ګوره پخوا خو نه دونه وسایل وه نه ټلیفونان وه چې زنګ وړي دلته دی نه اساسیان وې نه کش یې په کړې غله ونیول سوله په هغه شپو چې ملا صاحب ته خبره چې د غله خو ونیول سوه څه په وکړو باره هغه جزئیات یې معلومه چې داسې مثلا کوتاهتري کړي وو داسې لار ته راوتلي دي دا ښه پورته کړي دي دونه غلا یې وړي یعنې دوی ته خو هغه کتاب هغه شرعي لارې معلومې وې دي باره یې ورته وویل ویې زړوئ بس دې ته یې مه پرېږداست نه سبا بیا یو راسي چې وایي ستاسې دا زما د اکا زوی دی زما د ماما نه ولې هغه پرېږدئ که مازې زه ماتله کړم موږ خو داسې خلک دي باره رقم باندې شروع کړي یو سپین ږیري هم راځغلي استعدام هم راځغلي اوس نو هغه غلا کړي دی نه شرمېږي هغه د غله په سر ورته ناست خیر دی او غله ځینې وسوله معافي ورته وکړو دا کیسې دي نه بلکل ژر یې کار وکړه بیا داسې کوتاهتري کړله چې دا ته راوتلي ډېر ښه کار و په صحیح معنا ښه نو اوس موږ دغه وایو چې وروره نظام هغه نظام دی پر هغه نامه پر دې خلکو زړسوی مه کوو پر دې خلکو هغه خپل قانوني و هغه خپل شرعي هغه خپل هغه مرحله لري شرعیت چې هغه طی کړي داسې هم نه وي چې هغه د هغه په رقم چې ولې وار یې وژلو بیا یې کتاب پر کتلو هغسې مه کوئ وار یې هغه شواهد و هغه ثبوت و هغه شان چې
دا هم په دې ملک کې بله کم امنیت راتللی او یا نسي راتلی هغې څه ده که نه و اوس داسې دی بابا که ښه زموږ ستاسو د خلکو وام چې دوی په سترګو کې دي په سترګو کې دی و دوه درې ورته وغځوه بالا دا نور کار نه کوي کار نه کوي اوس خبره به دا کوله خبره نه ده بابا که ستاسو قربان شي ښه ته څه وایه ملا ته څومره انډیواله بالا خو نو د یوه مخه سم سره کاش کړ بالا د داسې اوس داسې پهلوان اکا خو به ګروپ نه لري خورا پر سر دی صاحب ستا قربان سم د اغلایو دا د غچ کې دا د بلګریات سره کېږي ته نو وایې څنګه بله ورځ به یو کیسه درته وکړم بله ورځ یو ځوان د زاړه ښار په خولې کې یو نانوایي څخه شپږ ډوډۍ حمله کړې دی بیا شپږ ډوډۍ ښه اباره هغه پسې راځغله نانوایي پسې راځغستله دا خوا څخه یو دولتي کس ناست و برای ول در لاسه ټینګ ول چیرې زغلی برای ول راځه زما سره نور غلم دی هغه به هم په لاس درکړم هماله انډیواله سړی د مخ دی خالق په پسې دي نانوای په پسې دی هغه نور غلا هغه سړی په پسې دی چې هلته ناست و هماله چې دا د کور دروازه خلاصه کړله دا ډوډۍ داسې سره میده کړه چې دا وروې غوڅول تا چول چرګان ترې وپاشل د هغو سره پراملې شول یم سهیل صاحب ستا قربان سم هلته د خلکو د سترګو اوښکې رابهېدلې بل دغه دغه غله دا نانوای پر دا رقم ژړل دا مجاهد داسې ژړلی چې بالا نو نور څه جوړېدل نو ته به خپله ارسلان صاحب فکر وکړه چې دا به نو باید څه رقم ژوند زه وایم د غلامل به چې شمو تیس خو بلاتې سلا مشران است موږ کشران خو تجربه نه لرو که څنګه بابا د تیس ژوند کړی دی دغه په خوا و دا اوس زه وایم د غلامل ولې نه پیدا کېږي چې که څنګه صاحب چې دغه بیکاري علتونه چې شي دي چې 10% خلک یې 9% خلک بیا داسې ما وختي کې دکتور اوس دا خلکو دا د خبره سي دا کیسه واقعا دا پېښ سوي رښتیا هم ډېر خلک غریبان دي ما د ټوله غریب چې مجبور یې هغه د هغو نه هغه دی مسلکي غل نه وي د غلا د کوچنیوالي سره هغه څه په ترتیب نه وي نیس کولی نیس کولی هغه نو د هغو نه چې وایي ما چې دغه کوچنیانو ډوډۍ او هغه چې لارې ته راوځي وي یا تا ولي یا تا تر باندې کېږي په یوه چوک درولي بل یې بیا بل ځای درولي که حکومت راتلی زنګ راکړه دا خو مسلکیان دي د دوی خو د هغه کار دی دا بیا مجبوره نه دي دا خو بیا مجبور نه دي یعنې دا کسانو په هغه شپو کې هم غلاوې کولې چې د هغه زموږ په اصطلاح د جمهوریت چې هغه ډالران داسې په پیپو کې را روان هم خو په هغه شپو کې خو باید مجبوري نه وای باید غلاوې نه وای دا خبره ده هم داسې کسان دول چې ټینګ بسوله بارول څه دي نور دي ته بل سم خو دی پوهېدی چې دلته چې کوم نظام دی کوم چې دغه محکمه ده یا کوم چې دغه قضاییه قوه ده یا چې دغه کېږي په هغه کې ماته غټه سزا نشته نو یا په پیسو ایله کېږم یا په پیسو ایله کېږم یا غټه سزا نشته یا پلانکۍ شناخته دی پلانکۍ به د محاذ دي پاکستان کې بیا بل وریجې خرڅي نه دي یعنې داسې معلومات یعنې دا په اتیر نظام کې دي ښیم چې وایسته بازي و دا شی په هغه شپو کې خو مجبوري نه وه پیسې خو وې پیسې خو خبره دا شی دی لکه دوی چې ول ډېر کسان بیا مجبور دي د هغو غلاوې هم د هغو نه د مجبورۍ په اندازه هر چاته باندې هغه ته خپل ما درټوله د نظام څوک چې حکومت کوي ګټه لارې باید در معلوم وي چې زه چې زما ولس ورسي زه باید څه چاپ وکړم چې زما خلک مثلا دلته امنیت خراب زه باید څه شي وکړم زما باید د نړیوالو سره اړیکې سوي یعنې دا حکومتداري خو داسې اسانه خبره نه ده چې څوک یې ما درټول په اسلام کې چې دی یو خو هغه کفري نظامونه دي د امریکا و د هغه کې به امتیازي وظیفه وایي پلانکي دغونه رایه و نه جو بایډن وغوښتو نو امتیاز یې داسې راوړي مګر په اسلام کې دا چې دا وظیفه چې دی دا مسؤلیت دی امتیاز نه دی څوک دې په دې نه خوشحاله کېږي زه په کروزین کې ناست یم شکر دی الحمدلله ما ته خدای پاک دا خپل ستړیاوې عوض راکړي یا نور امتحان ته لوېدلی چې اوس دا څنګه کنټرول دا خلک څنګه دا خو د حکومت خبره شوه د رعیت دا ده چې موږ راولو چې موږ هر وخت باید د خپلې کابل سره پښې ورغځو موږ باید دا فکر ونه کړو چې ارسلان خو هغه دی ماشاءالله خدای پاک ورکړی دی ښه ساعت چې دی ښه کالي دي ښه کیمرا ده زه یې چی نه لرم ځینو به غلا ته لاس ورچوم سترګې دې راته ونیولې خدای خبر چې څه مال بغله راباندې پېټې کیمرا اخېسته ستا زه ښه ماته مثال مې دا دی چې غریب دی هغه باید پر د خپل غربت باندې صبر وکړي چې مثال دی یو غریب دی هغه باید د خپل کمبلي مطابق پښې ووځي او سرمایه‌دار بیا ځان شو نه کړي خلکو ته بېشک چې نه مثال د خبرې شیف دا اوس خو د اکثر سرمایه‌دار د زوره غلی
ځان یې داسې شو کړي چې زه خو نو ګرد دنیا زما په دغه د موږ چې یو غریب ورته معرفي کړي چې دا یو شی نه لري دی داسې چې زما پیسې بندي چې بابا که مجلس ډېر خوږ دی مجلس چې بیخي خوږ دی هندوانه هم خوږه ده هندوانه هم خوږه ده هله به د جومات کار وکړو که د ډوډۍ کار اوس خبره ما دا کول بابا که زه نن لږ ښایسته یم که نه ښایسته ولې څه چم اوس برسلان صاحب یې وکس راسه واخلي ښه څنګه خبره ده ته پرېږده د لمانځه بعد ډوډۍ بعد لیونۍ یا صاف دې جومات ته رېږي لمونځ چې وکړې نور مخ به نورم بابا که څه درته وایي ارسلان صاحب ما ویلی چې موږ راغلي هم د دغه دپاره یو له خیره سره چې زموږ ستاسې ښایسته عکسونه به موږ نن له ځانه سره وړو او زما په عکسو کې چې بیا ساده ګل غوندې یو څوک نه وي د عکسونو خوند نشته بس دغه ښایسته ځوانان زموږ دغه ټولنه په ښایسته د بس داسې مشران به یو څه کوي موږ مو پهلوان اکا ټول اولادونه یو ښه د خیر خواست به راته کوئ د هدایت خواست به راته کوئ لالو ماما د خیر سره او سهیل صاحب بابک سترګې راته نیولې دي صاحب د دې خوا چې زه د بل چا سره ځم پیغامه اوس زموږ غیرتمن وي د ده سره به کومک ته سره وکړم بابک یا د عینکې باره بیا یو نجار ته واوړه په سم یې کړه نجار ته ولې ولډینګ والا ته بیا وروړه یا ګوره عینکې به نجار ته وروړي ښه نجار یې سم کړي ته نو واولي ولې خو ګرد عمر موږ د یو کار په بل چا کوو نه دی رنګمال بل ته درولي ته چیشکه ته چیشکه اوس ته چیشکه په شا دي خو درځه وځه درځه راځه دې شان نه ټولې راځه وځه لاس مې خوښ دی زه خو نشه نشم وړلی ته نو چیشکه چې شا نسې وړی بیا نه را روان دي ژاړې زما سره شا مې وړه چې دا ودې دی ورته کش دی کوي و سره در به دره دی کوي اوی مستې منګی بر وړی دی بر وړی دی